السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د ګیلري کوډ ورمات کړئ. یعنې ستاسو ملګری دی تاسو ته د موبایل درکوي، اوس هغه خپل موبایل ته کوډ لګولی ده. اوس که چیرې غواړئ چې هغه کوډ تاسو خلاص کړئ، هغه کوډ تاسو ته نه وي معلوم، دا به تاسو څنګه خلاصوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګل ملګرو دغه زما موبایل ده، اوس ما دې ته کوډ لګولی ده. اوس که هر رقم کوډ ما دې ته لګولی ولو خو هغه ما لګولی ده، یعنې اوس ما د ملګري موبایل ده ما ته کوډ نه معلوم، نو به دا زه څنګه خلاصوم؟ نو ملګرو دا کوډ به تاسو څنګه ماتوئ؟ نو ملګرو د دې لپاره به تاسو لاړ شئ خپل موبایل کې براوزر ته، کروم براوزر ته یا یوسی براوزر ته یا هر یو براوزر چې وي تاسو به هغه براوزر ته ولاړ شئ. ملګرو کله چې تاسو هغه براوزر ته ولاړاست د هغه رقم ملګرو دلته تاسو په سرچ کې ولیکئ، په سرچ کې به ملګرو تاسو ولیکئ سپایل ملګرو فایل او د هغه رقم ملګرو بیا ولیکئ چې د هغه رقم کالم، بیا به درې وارې سلش ولیکئ. کله چې مې سلش ولیکئ بیا به د هغه رقم ملګرو ایس ډي کارډ ملګرو بیا به ایس ډي کارډ ولیکئ او د هغه رقم به بیا سلش ولیکئ. کله چې تاسو وګورئ ملګرو دا کوډ ده فایل کالم د هغه رقم بیا درې وارې سلش ده، بیا ایس ډي کارډ ده بیا سلش ده، د هغه رقم په دا ګو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو باندې کلیک وکړئ ګورئ ملګرو هغه ستاسو د موبایل دغسې ده کم کوډ چې ولو هغه مات شو، یعنې د ګیلري کوډ چې و هغه چیش شو مات شو. ګوره ملګرو زه راځم داسې دغه کم ګیلري چې ده ګوره دلته اوس کوډ نه غواړي، هلته یې کوډ غوښتی دلته یې کوډ نه غواړي. ګوره ملګرو زه رانمه داسې اوس هر شی دلته ایښي دي هغه ټول زه کتلی شم. کله زه پکچر خلاص کړم په پکچر کې د کم تصویران ایښي دي، هر څو تصویران چې ایښي خالي په هغه باندې کلیک وکړئ هغه تصویر به دلته دی تاسو ته خلاص کړي. یعنې ګوره ملګرو د یو دغه تصویر راچولی ده او د هغه رقم یې بل کم تصویر راچولی ده، بل یې دغه تصویر راچولی ده. نو ملګرو د دغه کوډ په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د هر چا د موبایل د ګیلري کوډ ورمات کړئ. یعنې ملګرو اوس که دی هر شی ګوره په فیسبوک کې کوم شی ډاونلوډ کړی وي یا یو بل ځای بل شی ډاونلوډ کړی وي هغه به تاسو څنګه ماتوئ هغه د ګیلري کوډ. نو ملګرو هغه په دغه طریقه سره تاسو ماتولی شئ. ګوره ملګرو زه فیسبوک ته رالم چې په فیسبوک کې دا شی ډاونلوډ کړی وي هغه ټوټل شان به دلته دی تاسو ته راواړي. نو ملګرو اوس خدای وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او ملګرو دغه کوډ به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم در کوم، هغه به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وکتلی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شي. نو ملګرو کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.